سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ سل آیتونه دي. په اوله حصہ کې اوله مسله اثبات التوحید ذکر کړي. دا بیا درې بابونه وو. دو بابونه مونږ لوستلې. دریم باب شروع د آیت 40 نه دا تر 90 پورې دی. په دې کې اثبات التوحید کې په عنوان د عبودو، خو خطاب دلته خاص دی بنی اسرائیلو ته. په دې باب کې شپږ خطابات کی بنی اسرائیلو ته، خو اول رکوع به طور تمهید راوړي. تمهید کې شپږ خبرې کوي: درې اصول د یهودیت، تحریف، کتمان حق و ترک عمل، او درې اوصاف د مؤمنانو ذکر کوي: صبر، صلات و ایمان بالآخرت. بیا خطاب اول د آیت نمبر 40 نه 2 پورې و. پاغي کې ذکر د نعمتو او نقم دعا او تتمو بالترغیب. اور پسې دویم خطاب د آیت نمبر 53 نه 2 پورې. او دویم خطاب کې خباثاتو د مشرانو د بنی اسرائیلو او د کشرانو. پاغي کې منګه د مشرانو د پخوانو یهودو خباثات لستلې په وضاحت سره درې، چې پاغي کې اول خباثت داغوي نقض العهود، وعده ماتول. دویم خباثت الحیل فی حکم الله، چل والکول د الله په حکم کې. دریم خباثت قتل النفس و اتهام البری، وجل د یو تن جرم خپل کول، پاغي بل بدنامول. نو بیا په دې منځ کې زجرو موجوده وتا چې پس د دې واقعاتو نه هم د دې زړونه نرم نشو، نورم سخت شو. نو دغه سختېدو د وجې په دې کې بیا خباثتونه نور رالل، چې د هغې بیان ننني سبق کې مونږ کوو. کوم آیت چې مولیستو 15 د دې ځینه دغه کشرانو بنی اسرائیلو یا موجوده یهودو خباثتونه ذکر کوي 4. په دې آیت 15 کې 75 کې داغي اول خباثت د موجوده یهودو. هغه خباثت د دې د تحریف، د الله په کلام کې، د الله په کتاب کې تحریف کول، تزان نه داغي معنی کول.
د یو دنیاوي مقصد د حصول لپاره. نو دا ول خباستو د موجوده یهودو تحریف. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. د دې آیت ما قبل آیت سره ربط څه دی؟ ګوره مخکې آیت کې سبب ذکر شو چې هغه قسوة القلب، سختېدل د زړو. اوس دلته مسبب ذکر کوي چې هغه خباثات دي. په هغې کې بیا اول خباثت دی تحریف. نو د آیت ربط د ما قبل سره مخکې آیت کې سبب و، اوس په دې آیت کې مسبب ذکر کوي. سمانا مخکې آیت کې قسوة القلب زړه سختېدل د هغې ذکر و. اوس دلته مسبب یعنی تحریف کول د دې ذکر دی. اشاره دې ته شوه چې زړه سخت شو، نو ګوره د الله په کتاب کې د الله په کلام کې دوی تحریف هم شروع کو. افتطمعون ان يؤمنوا لكم. بل خبره په دې آیت کې اول خطاب دی اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ته، او دارنګ بیا وروستو هغه امتیانو ته هم خطاب دی چې هغوی د دین اسلام دپاره کوشش کوي، دین اسلام دپاره منډې وهي، او د خلکو د ایمان د درست کولو دپاره کوشش کوي. او بیا ورپسې خطاب دی په آیت کې منکرینو ته هم چې هغوی تحریف کوي. لفظي معنی کوم بیا وضاحت ته غوږ کیږدئ. فتطمعون، آیا تاسو تمه کوئ او مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې تصدیق به وکړي ستاسو دا منکرین؟ دا یوه معنی. یا دویمه معنی که ایمان په خپله معنی شي نو بیا به داسې معنی کوي ان یؤمنو چې ایمان راوړي دوی لکم د وجې د وینا ستاسو. وقد کان فریق منهم، حال دا دی تحقیق سره دا یو ډله د دوی نه یسمعون کلام الله چې غوږ ږدي دوی کلام د الله ته، چې اوري دوی کلام د الله. ثم یحرفونه، بیا اړی دی کلام لره د خپل مقصد نه. من بعد ما قلوه، پس د هغه نه عقلوه چې دی پوهی پاغي باندې. وهم یعلمون، او دوی پوهیږي چې دا تحریف دی. افتطمعون په دې کې دا حمزه استفهام انکاری دی. استفهام انکاری معنی دلته انکار دی. آیا تاسو تمه کوئ؟ یعنی تمه ونه کوئ چې دا خلک به ایمان راوړي، تاسو تمه ونه کوئ. افتطمعون طا میم عین طمع، دا تعلق د یو نفس وي د یو مقصد او حصول کې. د طمع تعلق د یو نفس د حاصلولو مقصد وي، د یو سیز د حاصلولو مقصد وي. دې ته طمع وي. یو شیز وي چې د هغې حاصلول ستا مقصدي، نو دې ته طمع ویلی شي. خو دا یاد وساتئ طمع د دې بیا مختلف قسمونه دي. کله کله
د تمه تعلق بناوي په اسبابو باندې. کله کله د تمه تعلق بناوي په اسبابو، هغې ته بیا رجا وي. رجا لکه تاسو مخکې بیا ګورئ، یرجون رحمت الله، امید ساتي، تمه ساتي د رحمت د الله. د داسې قسمه تمه چې هغې ته رجا وي، د دې تعلق بناوي په اسبابو، یعنی په دې کې اسباب موجودي. مومنان امید ساتي د رحمت د الله. اول د الله احکامات مني، د پیغمبر حکمونه مني، هغه اسباب استعمالي، پس د هغې نه بیا د الله د رحمتونو تمه ساتي. نو کله کله تعلق بناوي په اسبابو باندې، خو هغې ته بیا رجا وي. کله کله داسې وي چې تعلق بناوي په دې چې اسباب نه وي، هلته بغیر د اسبابو، نو هغه بیا تمه شي. لکه څنګه چې دا طا میم عین بغیر د ټکو دی، نو دا شان دا تمه هم بیا سوي خالی وي، اسباب نه وي او تمه ساتي. نو دلته هم دغه تمه مراد ده چې اسباب نشته او تاسو تمه ساتئ. هغې د الله کتاب ته، د پیغمبر سنت ته غوږ نږدي، او مؤمنانو تاسو تمه ساتئ. نو کله کله تعلق د تمه بناوي په غیر اسباب، اسباب نه وي، اول ته خلک تمه کوي، لکه دی آیت کې. خو کله کله یاد ساتئ داسې هم کیدی شي دریم شکل چې تعلق اسبابو سره وي، خو په هغې کې د اسبابو رعایت نه وي شوی. تعلق د اسباب سره وي، خو د اسبابو رعایت پکې نه وي، اسباب استعمال نه وي. دا هم تمه ده، خدا د اوچتو خلکو تمه ده. ور اول قسم مونږ رجا ویل چې په هغې کې مونږ اسباب استعمالو، بیا تمه کوو د الله نه. لکه مثال بیمارم، نو زه میډیسن استعمالوم او بیا زه رجا ساتم، یرجون رحمت الله، د الله د رحمت امید ساتم چې اوس به ما ښه کوي، هلته مونږ اسباب استعمالو. دویم قسم تمه چې په هغې کې سره اسباب نه وي، اوس ما دوایانې نه دي استعمال کړي او زه تمه کومه چې ما به الله ښه کي. نو دا دنیا خو دارالاسباب دی، ټیک ده الله ښه کوي، خو زما ایمان هغه عمره نه دی چې زه داسې تمه وساتلی شم. او یاد ساتئ دریم چې تعلق وي د اسبابو سره، خو د اسبابو رعایت پکې نه وي شوی. لکه اوچت خلک، پیغمبران، صحابه، دغه اوچت خلک وو چې هغې اسباب به استعمالولم نه، اسباب به وو بعض وقت، خو هغې به د هغې رعایت پکې نه کول، بیا به یې تمه کول د الله نه، الله به ورله پوره کولو. دا د نیکانو خلکو تمه ده. لکه دې دپاره تاسو یو آیت وګورئ د سورة المائده. سورة المائده دا 5 نمبر سورت دی، آیت د دې دی 4 د نیکانو خلکو تمه. نمبر آیت د سورة المائده. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، اوس ګوري مخکې، ونطمع او تمه کوو مونږ ان یدخلنا چې دننه وکړي مونږه ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحین، سره د قوم د نیکانو. اوس دلته هم تمه ده، خو په دې کې د اسبابو رعایت نه دی شوی، نو دا د اوچتو خلکو تمه ده. نو دلته هغه دویم قسم چې مونږ ذکر که، تمه بغیر اسبابو، اسباب نشته او مؤمنان تمه ساتي د دې منکرینو نه چې دی به ایمان راوړي. نو باری تعالی وایي داسې تمه ونه ساتئ. افتطمعون، آیا تاسو تمه کوئ؟ استفهام انکاري، یعنی تمه ونه کوئ. ان یؤمنوا لکم، دو معنی کو دلته. اوله معنی ان یؤمنوا لکم، چې ایمان لغوي معنی شي، نو معنی به وي تصدیق.
او د دې صله بیا مخې ته څه شی راغلی لکم کې لام دا موږ مخکې وضاحت کړی دی چې د ایمان صله کله لام شي نو معنا د ایمان به بیا تصدیق وي لکه دې دپاره تاسو سورت یوسف وګورئ سورت یوسف سورت نمبر دی 12 آیت د دې دی 17 نمبر آیت قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب بیا خپل پلار ته وی بچی د یعقوب علیه السلام وما انت بمؤمن لنا او نه ته ایمان راوړونکې په مونږه نو پیغمبر به په بچو ایمان راوړي په امت نه دلته ایمان معنی تصدیق او نه ته تصدیق کوونکې زمونږه ځکه دلته هم د ایمان صله لام راغلی دی نو د ایمان صله چې کله لام راشي نو معنی به بیا تصدیق وي دی وجه والا معنی مونږ وکړه افتطمعون آیا تمه کوئ تاسو مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې تصدیق به وکړي ستاسو دا منکرین تاسو دا تمه کوئ ستاسو تصدیق به کوي د څه شي تصدیق لکه وروسته هماغه عنوان ته خبره بوځئ اعبدوا ربکم عبادت وکئ د رب خپل نو آیا د دې تصدیق به کوي نه چرم نه کوي تصدیق داسې تمه ونه کوي دویمه معنی چې ایمان په خپله معنی شي ایمان چې کله په خپله معنی شي نو بیا به دلته د لکم کې لام اجلیه شي دا ولیکئ ایمان چې کله په خپله معنی شي لکم کې لام اجلیه نو بیا به معنی داسې وي افتطمعون آیا تمه کوئ مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې ایمان به راوړي لکم نو لام اجلیه د وجې د وینا ستاسو نه آیا تاسو تمه کوئ مؤمنانو چې ایمان به راوړي دا منکرین د وجې د وینا ستاسو نه تاسو ورته وینا کړې ده چې اعبدوا ربکم ستاسو دا تمه ده داسې تمه ونه ساتئ نو دواړه معنی کولی شي ښه افتطمعون آیا تمه کوئ تاسو مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې تصدیق به وکړي ستاسو دا منکرین یو معنی دویمه افتطمعون آیا تمه کوئ تاسو مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې ایمان به راوړي د وجې د وینا ستاسو نه وقد کان فریق منهم او حال دا دی چې یقینا کان دی فریق یو ډله منهم د دوی نه ډله د منهم د دوی نه دلته تقسیم کړی د دې منکرینو چې دا ټول منکرین نه په دې کې یو ډله ده وقد کان فریق منهم او حال دا دی چې دا یو ډله منهم د دې منکرینو نه یسمعون کلام الله اوری دوی کلام د الله کلام اوری ثم یحرفونه بیا اړی هغې لره من بعد ما قلوه پس دا غنه چې دوی پوه شي په هغې وهم یعلمون دوی پوهېږي چې دا تحریف دی اوس دې جمله کې چې مولستو وقد کان فریق منهم نه یعلمون پورې دلته اوس هغه خباست ذکر کوي د منکرینو د موجوده یهودو هغه خباست څه شی تحریف کول د الله په کلام کې وقد کان فریق منهم ګوره کانا ماضی معنی هم کېږي او په تحقیق سره وو حال دا دی چې او معنی حال هم کولی شي دا اوس هم شته وقد کان حال دا دی چې یقینا دی فریق یو ډله منهم د دوی نه اوس هم شته مخکې مو اوس هم شته دوی څه کوي کار یې څه دی یسمعون کلام الله اوري دوی کلام د الله ګوره دلته سمع ده د کلام د الله اوریدل د الله د کلام سوال دا راځي چې کلام الله نه مراد څه شی دی نو دلته درې اقوال دي یو دا کلام الله نه مراد کلام د الله او د موسی علیه السلام په کوی تور نو هلته کلام کړو
دوی هغه هم اړول راړول چې نه کلام یې نه دی کړی، که کړی وي نو داسې خبرې نه دي کړي چې کوم تورات کې دي. یا دویم توجیه چې کلام نه مراد تورات شي، خاص تورات. نو دی د تورات آیتونه اړول راړول، د خپل خواهش موافق چې به یو آیتو هغه به واړول. نو دویم توجیه چې کلام الله نه مراد څه شي؟ تورات. دریم کلام الله نه مراد قرآن، چې کله به یو مؤمن نه قرآن یو آیت واوریدو نو بیا به ویل چې نه د دې دا معنی نه د ځان نه به معنی کوله. خو پدې کې اصح قول دا دویم دی چې کلام الله نه مراد دلته تورات دی، او تقریبا ټول مفسرینو دا ویلي دي چې دی به د تورات یو آیت د خپل شاګرد نه واورید، یو شاګرد برله دلیل کې پیش کو آیت، یاره جی دلته وګورئ دا خو د اسلام د پیغمبر او د قرآن ذکر دلته راغلی دی، داغي تصدیق دلته شوی، د توحید تصدیق شوی، د پیغمبر تصدیق شوی دی. نو دی استادانو چې به واوریدو دی علماو د یهودو، نو دی به بیا هغه واړول چې نه نه د دې دا مطلب نه دی، ځان نه به یو معنی ورله ذکر کړه. نو دی وجې وی فریق منهم، یوه ډله وه د دوی نه، هغه ډله د مولیانو چې اورېدوی کلام د الله کلام به اورېدو، یعنی تورات، او هغې کې بیا دی به معنی بدلولې. ثم یحرفونه، چې کله به دوی واورېدو دا کلام د الله، ګوره دې ځای نه دا ثابته شوه چې ټول کتب د الله چې سوره دي سماویه دا د الله تعالی کلام دی، قرآن هم دی او نور کتب هم، ځکه دا آیت په دلیل دی چې دین مراد دلته تورات دی، او تورات ته هم د الله کلام ویلی دی، نور کتب هم د الله کلام، ځکه الله کلام کړی دی، الله تعالی د خوا نه هغه حکمونه راغلي دي. نو د آیت په دې دلیل دی چې تورات هم کلام الله و، انجیل هم زبور هم قرآن هم دی. لکه قرآن په باره کې هم راځي، سورة التوبه شپږم آیت کې به وګورئ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تر دې چې واوري کلام د الله یعنی قرآن. نو تمام کتب سماویه دا کلام د الله دی، دا آیت دلیل دی په دې چې ټول کتابونه چې د الله د جانب راغلي د الله کلام دی. خدا خبر هم یاد کړئ چې دلته مراد د دینه کلام لفظي دی، نه کې نفسي. مراد د کلام نه څه شی دی؟ لفظي کلام، نفسي نه دی. دلیل پیدا یسمعون دی، سمع دی ته وایي چې اورېدل کیږي، نو اورېدل کیږي څه شی؟ هغه الفاظ اورېدل کیږي. نو کلام نه مراد څه شی دی؟ دا الفاظ دي د قرآن، دا چې زموږ مخې ته دی، یا الفاظو د تورات، یا الفاظو د انجیل او زبور، نو هغې ته کلام ویلی شي. ځکه دا یسمعون په دلیل دی سمع، غوږ مونږ څه تږدو اورو څه شی؟ الفاظو ته که نه. وقد کان فریق منهم، او حال دا دی چې یقینا دی یوه ډله د دوی نه، یسمعون کلام الله، چې اوري دوی کلام د الله یعنی تورات. نو بیا ثم یحرفونه، بیا اړی دوی هغې لره، هو ضمیر راجع د الله دی کلام یعنی تورات، بیا دی اړی تورات لره، د هغې معنی بدلی. دا یحرفونه تحریف، تحریف دا د هغې خباثتو د موجوده یهودو چې کوم مدینه کې وو، دی کې دا د تحریف ماده و، دوی به تحریف کول. دلته یو 3 الفاظ دي، ډېر اهم او ډېر ضروري دي، په دې لږ وضاحت کوم، کوشش وکړئ د یادولو د لیکلو. په هغې کې اول به مونږ وضاحت کوو د تحریف لنډ شان. تحریف څه شی دی؟ تا ح را یا فا، تحریف. او دویم نمبر کې به وضاحت کو د تأویل، تا الف واو یا لام تأویل. او بیا ورپسې دریم نمبر کې وضاحت به کو د تفسیر،
لکه اوس مونږ وایو کنه تفسیر او ترجمه د قرآن، نو که تا نه څوک پوښتنه وکړي دا تفسیر څه شی دی، زه ترجمه خو به ورته ووایي تفسیر څه شی دی، نو بیا به وضاحت نشي کولی. نو دی وجې د مخکې نه دا اصطلاحات زده کوي. بالخصوص مدرسین چې څوک درسونه کوي دا اصطلاحات باید تاسو ته زبانی یادي، دا تاسو زبانی زده کړي. اول تحریف باندې وضاحت کو. تحریف څه شی دی؟ لفظ تحریف دا مأخوذ دی د حرف نه، حرف ح رافع حرف، او حرف معنی دا حرف الشیء ام وجهه، حرف الشیء اړول د یو څیز ام وجهه دا غي د سمت نه، یو څیز د خپل سمت نه اړول دیتا حرف وای. په طور مثال موټر سیده روان دی او ته سټیرنګ ورلتاو کې هغه واړې، نو دا تاسو کو گاڑی کې تا تحریف کو داغي سمت دی بدل کو هغه دی واړولو. کسان ډیر غیر حاضر دي، خدای دې خیر کوي. حرف الشیء ام وجهی اړول د یو څیز دا هغه د سمت نه، دیتا سوې دیتا تحریف وي، دا په لغت کې ورته وي. بیا تعریف د دې وسنګي، تعریف دې تغیر اللفظ او معناه، بدلول د یو لفظ یا د معنی داغه، حتی یخرجه عن مقصودی، تر دې چوبا سیته داغه هغه د خپل مقصد نه. ګوره تحریف څه ته وایي؟ تغیر د الفاظ و الفاظ بدلول، او معناه یا داغي معنی بدلول، حتی تر دې یخرجه چې تو باسي هغې له ام مقصودی داغي د مقصد نه. د الله په کتاب کې الفاظ بدلول یا داغي معنی بدلول چې هغه د مقصد نه سکی لري کی، دیتا تحریف وي. او دا تعریف امام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتاب مجموع الفتاوی کې کړي. تحریف یاد ساتي دو قسمونه دي، لکه د دې تعریف په بنا یو تغیر د لفظ او بل د معنا، نو دو قسمونه من سر راغې د تحریف. قسم اول تحریف اللفظی، تغیر د لفظ، الفاظ بدلول. دا الفاظ بدلول دا په دو طرق وي، په دو طریقو وي. لکه یو طریقه یهودو بدا کول چاغي به حمد او نعت آبه لري کول، دای په ځای به نور الفاظ لیکل په نوې نسخو د تورات کې، چې کوم اصل نسخه واغې کې خو به نشو لیکلې، او چې دی به نوې نوې نسخې لیکلې، نو پاغه نسخو کې به حمد او نعت بدلول. حمد یعنی د الله توحید، نعت د پیغمبر علیه السلام ذکر، هغه به بدل کو. لکه په دې باندې یو آیت وګوره د سورۃ المائده، سورۃ المائده آیت د 140 تحریف اللفظی باندې د آیت دلیل دی چې یهودو به تحریف لفظی کول. آیت منځ وګورئ، یحرفون الکلمه، اړي دوی کلام د الله، من بعد مواضعه، من بعد مواضعه پس د اصل زیونو داغین. دا من بعد پدی و ان شاء الله په خپل ځای وضاحت کو. دا دلیل دی پدی چې دی به تحریف اللفظی کول. بعد یعنی هغه لفظ به لري کاغې نه پس به بل سو لګول، هغې نه هغې په ځای به بل سو لګول. نو دا یو قسم تحریف هغه لفظی دی، دا به یهودو کول. دا په یو طریقه. دویمه طریقه د تحریف اللفظی چې دی خپل نفس نه د ځان نه یو کتاب ولیکلو، د تورات آیات بم پکیو خو منسوب به کو الله ته، او نور به خپل هغه مقاصد پکیو، کتاب به د ځان نه ولیکلو، تورات آیتونو بم پکیو اچول چې خلک په غلط ګمانونه کی، خاغي کې به خپل هغه دنیاوی مقاصد. او په دې آیت را روان دی سورۃ البقره، ورپسې دا سو آیتونه مخ کی یو کمت یا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم.
ملاکت دا کسان له چلی کی کتاب په خپل لاسونو بیا وای دا د طرف د الله نه دی دی د پاره چې واخلی پدی پیسې لګي دنیا د حصول د پاره. نو دا دیمه طریقه و د تحریف اللفظی. دیم قسم تحریف هغه د تحریف معنوي. ور اقسام مون شروع کړي. قسم اول تحریف اللفظی په دوو طریقو ها مونږ لوستو. اوس دویم قسم دی د تحریف هغه د تحریف معنوي. معنی غلط اغستل. لکه دی باندې سورۃ النساء 4 نمبر سورۃ آیت د دې د شپږ ختم 46 نمبر آیت. من الذین هادو دا کسان چې يهوديان دي يحرفون الکلمه اړي دوی کلام د الله ام مواضعه د خپل معنی نه. دلته وګوره من بعد مواضعه نه ده ام مواضعه. دلته مراد صرف د دینه معنی ده. معنی به صرف بدل الفاظ نه معنی به غلط وکا. اهل الكتاب يهود و نصارى اغيب تحریف لفظی هم کول الفاظ بهم بدلول. لکه دا اوس موجوده بایبل چې کریسچن سره ده یا تورات د يهودو سره. نو دا هغه تورات او هغه بایبل دی چې دا خپل هغه زوړ حالت کې نه دی موجود. دي کې ټول تحریفونه شوي هم لفظي هم معنوي. دا دوانه باغی کول په دې امت کې میاد ساتي. کوشش کیږي چې تحریف لفظي هم بعض مولیانو کی تحریف لفظي باندې هم کوشش شوه دی. داغه یو نمونه سورۃ الکهف به ان شاء الله تاسو ګوري. آخري آیت د سورۃ الکهف یوصل او لسم آیت. پدیزی کی ملیان مانا کی قل انما انا بشر مثلکم و اذا ان تاکید مانا فیا. نو مانا دا دا قل و ان بیشکا ما انا زنیم بشر ستاسو پشان. دا غا تحریف لفظی دی. خدا دی مانا مونگا کو او دا غی جواب مونگ کو. او تحریف معنوی خو ډیر زیاد دی. زمون پدی شریعت کی هم ملیان کئی تحریف معنوی. تحریف معنوی معنی بدلول د آیتونو د الفاظو. لکه مثال اجرت علی الطاعات چې تو ورته وې الله منع کړي وي مونږ نیو منع کړي يهودي منع کړي دي معنی بدل کا. دارن چې ورته مړی نوري وای نفي د سمانه د نفي د اسما ده چې تی ورته نشي اورولې خپل اوري دا معنی بدلول دي. دارنګ حیات او ممات مسله چې تو ورته حیات په دې خبر کې نشته برزخ کې دی. هغه وینا قران دی خبر دا خبر یاد کړي دی دا غړې یاد کړي چې دلته حیات دی. نو دی ته وی تحریف معنوي په معنی کې تحریف کول اړول راړول. نو الله تعالی فرمای ثم يحرفونه بیا اړې دوی د کلام د الله لرا اړې دوی د کلام د الله لرا. اوس دې ځکه د دې تحریف نه کم یو تحریف مراد دی. د تحریف نه کم یو تحریف مراد دی په دې لګه خبره کو. آیا لفظی تحریف کا معنوی تحریف؟ نو دلته مراد د دینه تحریف معنوی دی. داولی کی تحریف معنوی يحرفونه اے يتأولونه على غیر تأویله. امام ابن کثیر رحمه الله دلته معنی کوي چې دوی څه کوي تاویل کوي په داسې انداز چې هغه تاویل د دین نه وي. معنی کوي په داسې انداز چې هغه معنی د دې الفاظو نه وي. یعنی احکام کې تغیر راولي حلال نه حرام حرام نه حلال ګرځي. او نن هم یاد ساتي زمون په دې خلکو کې انداسې تحریف معنوي ډیر شوی دی. نور خو پرېده مبتدین او دا نور مشرکان هغه خو وتلی دي د دین نه بالکل. خدا چې کم خلک د قرآن دعوی کې د قرآن درسونه کوي په دې کې هم ګورې دا شی ډیر شوی دی. د قرآن آیتونه به راولي او پرچا باندې به فټ کوي. زموږ دا پنځ پیریان ځکه دین کتابونو ته کار ویل قرآن یې پرېښو نو پرچا باندې
خپل مقصد لا د قرآن آیتونه سکی فټ کوي. حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال فی القرآن برأیه او بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. وی من قال چاچویل په قرآن کې برأیی په خپل رای سره یا بغیر د علم نه څه خبره وکړه، فلیتبوأ مقعده من النار، نو دی لټی دی ځای خپل په اور کې، دی ځان له په اور کې ځای جوړ کو. دا سیز ډیر شوی دی، ډیر زیات دی کې ډیر زیات احتیاط پکار دی، خاص کر هغه خلکو له چې هغې درسونه د قرآن کوي. چار یو آیت په خلکو باندې فټ کوي نه، چرته چې نزول د آیت کم مقصد د پاره شوي هغه مقصد چې راځي نو صحیح ده لګوئ، خدا نه چې د خپل فایدې د پاره او د خپلو دشمنانو خرابولو د پاره د خپلو ملګرو چې اول ملګري بیا وروسته دشمن شي په هغې باندې تردید د پاره ته آیتونه د قرآن رالی فټ کې، دا ګورې تحریف معنوي دی چې معنی ته بدلی د هغه آیتونو. نو دا نی پکار څوک چې درسونه کوي دی ته خاص دا دی چې د استاد الفاظ تاسو اورئ او هغې نه مخکې تلو کوشش مه کوئ. دا اوس چې زه تاسو ته څه ویم کوشش وکئ اول دغه زده کوئ او ولیکئ دا زده کوئ حرفا او دا کوشش ونه کوئ چې ورېږه زه لږ مخکې لاړ شم، مخکې ځه خو چې یو حد ته ورسېږي. دا زه چې استاسو ته درس کومه بحمدالله بطور تحدیث د نعمت وی، دا دغه 14-15 کالو نتیجه ده او دا ټول علوم دي چې موږ د خپل استادانو تفاسیر او د نورو مشایخو نه چې کوم مړه دي د هغې کیسټې موږ اورېدلي یا موږ راجمع کړي دي او کوشش کوو د هغې د وضاحت د مخکې تلو کوشش نه کوو. نو دیزی کی تحریف نه مراد کم یو تحریف دی؟ تحریف معنوی، په معنی کې تحریف کول. نو دی به معنیم بدلول د تورات او لفظونه به بدلول، خو زمون په شریعت کې څوک نشي بدلولی. معنی خو قطعا نشي لفظ خو قطعا نشي بدلولی او معنی هم نشي بدلولی. ځکه د دې ذمه الله په خپل اغسطې سورة الحجر 9 آیت کې الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، مونږ دا قرآن را لېږلی او مونږ یې حفاظت کوو. نو دا اول مضمونو تحریف چې مونږ ذکر کړ، اول موضوع. اوس دویم موضوع دی تعویل. لنډ په دې لږه خبره کوم. تعویل څه ته وایي؟ الرجوع باللفظ الى ما يحتمله من المعنى اذا كان تحت اللفظ معنی يجوز ان يراد به. المفردات د امام راغب اصفهانی هغه دا تعریف کړی دی د تعویل. تعویل څه ته وایي؟ وایي الرجوع باللفظ، اوړل د یو لفظ الى ما يحتمله، په هغه طرف چې هغې کې احتمال یعنی برداشت کولی شي، من المعنا د معنا نه، یعنی اوړل د یو لفظ هغه معنا طرف ته چې هغه معنا هغه لفظ برداشت کولی شي. اوړل د یو لفظ هغه معنی طرف ته چې هغه برداشت کولی شي، یعنی د لفظ داسې معنا کول چې هغه لفظ برداشت کولی شي چې دا زما معنا ده. خدا کله اذا کان تحت اللفظ معنی یجوز ان یراد به، خو کله چې لاندې د هغه لفظ هغه معنا وي د کم چې اراده شوی وي، یعنی چې د هغه لفظ هغه معنا وي چې د کم اراده شوی، نو الا ته بیا تعویل کولی شي. مفردات د امام راغب اصفهانی. نو تعویل جایز دی. هغه خلک هم غلط وي چې وی تعویلات د قرآن نشته، غلط عام غلط وي. او هغه خلک هم چې وی تعویل شته، خدا بیا هر یو مدرس کوي 2 ورځې درس ته نه ناست دی بیا تعویل په قرآن کې شروع کړي. هلکه د الله بنده ستا استعداد علمي لا دوره نشته، ته د قرآن د یو آیت ترکیب دوره په صحیح انداز سره وکولی شي به نه، او ته لګیې په دې کې تعویلات کې. دا در چا کار نه دی، مفسرینو کړي دي، صحیح د هغه نقل کو بیانو. زموږ خپل ملګري ما لیدلي دي چې هغې د قرآن په آیتونو کې وایي موږ تدبر کوو. یو سره مې باز کول تدبر یې کول ډېر. امام رازي نه مخکې تللی و،
ما ورته قول د امام شافعي رحمه الله پیش کو یره کې دي چې هغه نه پوه شوی ښه ما لوز ته وګوره امام شافعي نه دی پوه شوی دا د امام رازي بچي پوه شوی دی نو دا د هر چا کار نه دی تعویل کول دا جایز دی هر یو مدرس نشي کولی ترڅو چې یو مقام د تفسیر ته نه رسیدلی د دې وجې تاسو ګورئ دا د هر صحابي کار هم نو د هغې وجه څه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د تره زوی ابن عباس له دعا غوښتې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل یا الله د دین پوه ورکړي او د تاویل علم ورکړي دا د تاویل علم د هغه پر درخواست ورکړی شوی د ابن عباس ته نو دا په یو کوشش سره هم کیږي چې انسان کوشش کوي د قرآن کریم د زده کولو د معنی د زده کولو بار بار هغه وی الله هغه مقام ته بیا ورسوي چې دی بیا تاویل هم کولی شي خو تاویل یاد ساتئ څنګه چې ما اوس تاسو ته یو لفظ وی لفظ لکه به طور مثال ید د الله د پاره استعمال دی په قرآن کې احادیثو کې هم راغلی ید الله لفظي معنی خدا ده چې لاس د الله اوس د دې جایز تاویل چې کې نو لاس کې سوي قدرت وی طاقت وی نو مونږ هلته بیا معنی کو طاقت یا قدرت د الله دې ته تاویل وی دا جایز دی په دریم نمبر کې موضوع ده تفسیر تفسیر خپل لفظي معنی د وضاحت کول واضح کول دی یو څیز خو د دې تعریف څه شی دی نو التفسیر و اظهار معنی القرآن و بیان ما انزل لاجله تفسیر څه شی د اظهار د معنی د قرآن کریم د دې معنو اظهار کول لکه زویم وقالوا لن تمسنا النار او وی دوی هرگز او ونه رسیږي مونږ ته اور دا زه د دې معنی تاسو ته ظاهروم دا مستفسیر دی او بل و بیان ما انزل لاجله او بیانول دا غسیس چې داغي د وجه نازل شوی وي آیت یا صورت او دا غشیز بیان هم تاسو ته پکې کوم چې هغه د وجه هغه نازل شوی یعنی د دې شان نزول هم درته ذکر کوم په دې ځای چې دې ځکه يهود ویل چې زمون مړو ته سلويخ تورزو پوری دا اور رسیږي هغه نه پس نشي رسیدي سلويخ تورزي بس سزا خورو دا غ شرک آینه پس بیا مونږ ډایرکټ جنت ته دن کیګو نو دا دغه شان نزول نو معنی اظهار هم تاسو ته چوکم او شان نزول هم درته ذکر کوم دی ته تفسیر وای نو تفسیر اظهار د معنی د قرآن او بیان دا غسیس چې داغي د وجه نازل شوی دی ته تفسیر وای دا تعریف البرهان فی علوم القرآن د امام زرکشی رحمه الله البرهان فی علوم القرآن د امام زرکشی هغه دا تعریف کړی دی نو دا درې اشیاء دي ضروری تحریف تعویل او تفسیر ټولو تعریفونه او د ټولو په منځ کې فرق چې دا تاسو ته معلومي نو دې ځکه الله فرمای وقد کان فریق منهم حال دا یقینا چې د یو ډله د دوینه يسمعون کلام الله چاوري دوی کلام د الله یعنی تورات ثم يحرفونه بیاړي هغه لره تحریف معنوي کوي په معنو کې تغیر کوي تبدیلی کوي او سوال راتلو شبه راتله دی ځای کې چې الله خو فرمای يحرفونه دوی اړي سشي لره د الله دی کلام لره نو شبه سوال دار راتلو یاره کې دی شي چې دوی پوه شوي نو دوی پوه نو دوی داسې کول شبه سوال دا دی چې دوی د الله کلام اړول کې دی شي دوی پوه نو کنه پوه شوي نو جواب مخې ته من بعد ما عقلوه دا دغه جواب دی من بعد ما عقلوه پس دا هغه نه چې پوه شوي دي دوی پاغي باندې نه دوی اړي کلام د الله لا خدا غینه بعد چې دوی په پوه حاصل کړي وي نه چې پوه نه حاصل کړي پويږي په ناغه به اړي څه یو تن د الله په کتاب نه پويږي یو امی سړی وي هغه غریب بس تحریف کی نه دوی داغي په باره کې پوه حاصل کړي پوه ورته حاصلو پس دا غپوی نه دوی سکول د الله کلام اړول معنی به پکې بدلولې
اوس بل سوال بل شوبه راتله چې رضا دی به د الله د کلام معنی اړول تحریف معنوي به کول پاغي باندې پویدل هم خود دی په ګناه نو پوه چې دی کې ګناه شته دی کې به مونږ ته ګناه کبیره ملاویږي په دې نو پوه نو مخې ته جواب کې وهم یعلمون او دوی پویدل چې دا تحریف کول ګناه ده یا دوی پویدل چې دا تحریف دی په دې پویدل چې تحریف دی او تحریف د الله په دین کې هغه څه شی دی ناجایز دی هغه حرام دی نو دی په دې باندې پویدل چې دا کار حرام دی دا تحریف کول ناروا ده خودی به بیام کولو نو دا د دې موجودو یهودو خباست اولو تحریف د الله په کتاب کې دا ودی کول او دا اوسم مولیان علما چې څوک کوي د الله په کتاب په قرآن کریم کې کاغه لفظی تحریف کوي لفظی خو هغه ډیر کم دی ډیر کم په زرو کې بچرته یو نیم سړی وي چې هغه په سکندونو کې ګیریږي خو تحریف معنوي ډیر دی نو چې څوک کوي کاغه یاد ساتي دیوبندی کاغه بریلی کاغه الیدیسی کاغه پنځپیری چار څوک وي او چې دا الله هدایتونو د قرآن کریم د الفاظ معنی بدلی التمانه یو سوي دی بدلی د پاره د فټکولو په بل باندې چې د بل رسوایو کې هغه شرمي یاد ساتي د دې آیت دلان دی ګوري هغه مرضی خان دا خباست د يهود هغه کې مراغله دي او ډیر شوی دی الله تعالی دې مونږ ساتي ترجمه کوم وکي دي افتطمعون ان يؤمنوا لكم آیتما کوي او مؤمنانو ان يؤمنوا لكم چې تصدیق بو کې تاسو دا یو معنی دویم افتطمعون يؤمنوا لكم آیتما کوي او مؤمنانو چې ایمان بروړي د وجه د ویناس تاسو نه وقد كان فريق منهم حال دا دی چې یقینا دی یو ډله د دوی نه هغه څوک دي مولیان يسمعون كلام الله او دوی کلام د الله ثم يحرفونه کلام نه مراد څه شی تورات ثم يحرفونه بیا اړي دوی غیلره او کله دی امت د پاره ذکر کینو بیا به قرآن وي دوی قرآن اړي من بعد ما قلوه پس داغه نه چې دوی وشوي پاغي باندې په قرآنم خپوي حاصل کړي خو پس داغه نه به بدلی وهم يعلمون او دی پویږي چې دا تحریف ګناه ده دا جرم دی واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض په دې آیت کې دویم خباست د موجوده يهودو ان شاء الله دا به سبانی سبق کی ذکر کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.